د روژو میاشت بیکاره کېناستو میاشت نه ده. په دې میاشت کې موږ ته هر کار زیات کول پکار دي، که هغه د دفتري کار وي او که د لوستلو کار وي. دا د لږو او وخت ضایع کولو میاشت نه ده. او تاسو به ګورئ چې نن سبا مسلمانان ټوله شپه ویښ وي، یعنې پښمني پورې ځان ویښ ساتي او بیا د ټوله ورځ روژه ماتي وخت پورې بوده وي. او هم ټولې روژې داسې تیري، خو دا د روژو مقصد نه دی. حقیقت کې دا میاشت ټوله شپه عبادت کولو ده. او که د نورو میاشتو کې ستاسو د تهجد مونځ عادت نه جوړیږي، نو همدغه میاشت ده کوم کې تاسو د عادت جوړولی شئ. که ستاسو د روژو کې شپې ویښه تیریږي، نو د مونځ نه ښایسته نور عبادت څه کیدی شي. او قرآن کې د آیت ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن رو رو لولئ، نو دا آیت همدغه شپې مونځونو له راغلی دی کوم کې مونږ قرآن تلاوت کوو. او د تراویح اصل مقصد هم دغه دی چې زمونږ د شپې عبادت کولو او د شپې مونځ کولو عادت جوړ شي. نو دې میاشت لپاره خپل ځان بدلول ډېر ضروري دي او دا کتل چې مونږ د روژې څنګه تیرو. او یو بله خبره به کوم، که تاسو د شپې یعنی د ماسخوتن مونځ جماعت سره وکړئ او د تراویح تاسو نه پاتې شي، خو تاسو د سحر مونځ لپاره جماعت ته بیرته راشئ، نو د بهتره د دې نه چې تاسو د ټوله شپه جماعت کې تراویح کې تیره کړئ او سحر مونځ تاسو نه جماعت کې ونه شي. نو ځکه تاسو په دې پام کوئ چې کوم شی زیات اهمیت لري. څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي، که تاسو د ماسخوتن او د سحر مونځ جماعت کې وکړو، نو دا شی به تاسو لپاره داسې وي چې تاسو ټوله شپه عبادت کې تیره کړه. نو دې نه معلومیږي چې د نفل عبادت جماعت کې کولو نه زیات مهم دی چې موږ د ماسخوتن او سحر مونځ جماعت کې وکړو. او زه دا خبره هر چا ته کوم چې د ماسخوتن او سحر مونځ جماعت کې کول څومره مهم دی. که تاسو به داسې کوئ، نو تاسو به ګورئ چې د دې په وجه ستاسو ژوند کې به څومره برکت وي، ستاسو کار کې به څومره برکت وي. نو بیا وایم چې همدغه میاشت ده کوم کې تاسو خپل د شپې عبادت کولو عادت جوړولی شئ او خپل داسې عادت جوړوئ کوم تاسو د روژو میاشت نه پس هم جاري ساتلی شئ.